Assalamu alaikum dear students, jam tasu teachers, tasu murgare Salman Shal. Nan zamunga topic te Amazon. Amazon satawai Amazon sada par istimaliगी de Amazon sakar de. تاسو به خیال کړي په سوشل میډیا باندې خاص کر په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې تاسو ته به هر دمه ویډیو د امازون باره کې راځي. تاسو په ماین کې یو کوېسچن جوړ شي چې د امازون کومه بلا ده، امازون د سره لپاره استعمالیږي، د امازون څه کار دی. نو ویور ځان ډېر کنفیوز کوي. ما امازون ډېر انټرسټینګ چیز دی. امازون چې دی دا زموږ سره یو ویب سایټ دی. څنګه چې مونږ په دراز.com باندې آنلاین شاپینګ کوو، همدغه شان چې مونږ په امازون باندې آنلاین شاپینګ کولی شو. په دراز کې او په امازون کې دا فرق دی چې دراز چې کوم دی هغه یو ورکوټ غونډه کې هغه یو لیمیټډ ویب سایټ دی. مطلب دا دی چې هغه صرف په کنټری کې لګیا دی، هغه صرف په پاکستان کې دی، بهر نشته. او امازون چې دی نو امازون اراوند د ورلد لګیا دی، په ټوله دنیا کې هغه لګیا دی او خپل مارکیټ پلیس هغوی پرووایډ کوي. نو ټول نه مخکې مونږ ډیفاین کوو امازون چې وټ از امازون. امازون د څه لپاره استعمالیږي، د امازون ډیفینیشن څه دی. امازون چې دی سره one of the largest online marketplaces order are delivered using common courier services worldwide. امازون چې دی دا زموږ سره یو لارجسٹ مارکیټ پلیس دی په کوم کې مونږه آرډر ورکولی شو او هغه مونږ ته ډیلیور کیږي د کوریر په ذریعه باندې. دا مونږه اراوند د ورلد وایډ استعمالولی شو که ټول د دنیا په هر ګوټ کې. اوس فار ایگزامپل زه ناسې ما په پاکستان کې او ما چې کوم دی آرډر ورکو آنلاین په امریکا کې، نو هغه چې کوم دی ما ته د امریکا نه پاکستان ته راتلی شي. یا مطلب تاسو بل کنټري کې ناسې شاپینګ اراوند د ورلد وایډ کیږي. بل دی وایي چې امازون آلسو سیل اټس آن لاین آف ټیکنالوژي پروډکټس. د امازون خپل هم داسې ټیکنالوژي پروډکټس دي چې هغه هغوی خرڅوي. مطلب دا دی چې لکه هم مونږ ته سروس راکوي او هم هغوی په خپله باندې هم داسې پروډکټس چې هغوی په خپله باندې هم خرڅوي. اچھا جی، تاسو ته اوس ځو امازون ښیمه چې مونږ به امازون ته څنګه ځو، مونږ به هغې کې سرچنګ وغیره څنګه کوو. دلته کې تاسو راشئ ګوګل ته. ګوګل کې به تاسو دلته کې سرچ کوئ امازون. امازون مې سرچ کوو، ما ته امازون راغی. په دې کې د ما سره د امازون.com زموږ سره د امازون ویب سایټ دی. په دې کې ګور دا زموږ سره راغلی دی دراز والا دراز دی. تاسو ټولو به دراز.com استعمال کړي، تاسو په هغې باندې خامخا شاپینګ کړي که نه. دغه شانتي وګورئ څنګه چې زموږ سره په دې کې پروډکټس دي، همدغه شان دلته کې چې کوم دی په امازون کې هم زموږ سره پروډکټس اویلیبل دي. تاسو کوم قسم پروډکټس غواړئ که نه تاسو به دلته کې پرووایډ کېږي. کلیر شو جی. دا خو زمونږه جسټ ورکوټ غونډې کې ټچ وو د امازون. مونږ خو امازون وپېژندو. بس زه وایم چې یاره امازون څنګه کار کوي، امازون کار څنګه کوي. زموږ چې کوم سیکنډ کوېسچن دی هغه دا دی چې هاو ډز امازون ورک، امازون کار څنګه کوي. ویز ټو یوز امازون. زموږ سره درې طریقې دي چې په هغې باندې مونږ امازون یوز کولی شو. اولنی دا دی چې آنلاین شاپینګ، دا مونږ د آنلاین شاپینګ دپاره استعمالولی شو. مونږ په دې باندې آنلاین شاپینګ کوو. تاسو ته ما ووایي که نه څنګه چې زموږ سره دراز دی دی زموږ سره امازون دی. خو دراز زموږ سره لیمیټډ دی او دا چې کوم دی دا زموږ سره اراوند د ورلد وایډ یوز کېږي. دلته ګورئ ورته دې کې مونږ ځانه آنلاین شاپینګ کولی شو. تو کوم یو څیز غواړئ که نه ته ځان دلته کې هغه چوز کولی شئ، سلیکټ کولی شئ. یخ نو درالمه آلته په آل کې زما سره چې کوم دي څومره هم پروډکټس دي ټول دلته کې په دې کې پراته دي. چې تو کوم پروډکټس غواړئ دلته کې تو هغه ورکولی شئ. فار ایگزامپل ما ورکو الکترونکس. دا وګورئ مختلف دي، کیمرا اینډ فوټوز، کار اینډ ویکل، دا فون، سیلفون، دا مختلف دي که نه جي. ما فار ایگزامپل دې کې راواخیستو هیډفون. زما هیډفون پکار دی. دلته کې تو په دې کې خپل هیډفون ځانه چوز کولی شئ. تو د هغې چې کوم ریټ دی، د هغې کوم کوالټي ده، دلته کې تو هغه هر څه په دې کې کتلی شي. یو خو دا خبره شوه چې یاره آنلاین شاپینګ مونږ په امازون کې آنلاین شاپینګ کولی شو. دویم چې دی مونږ په دې باندې څه سیل کولی شو، مونږ په دې باندې څه خرڅولی هم شو، اخیستی هم شو، خرڅولی هم شو. لکه څنګه دلته کې زه رالم سیل ته رالم، نو په سیل کې چې کوم دی مونږ خپل پروډکټس وغیره سیل کولی شو. دا مونږ څنګه مونږ په دې کې خپل پروډکټ څنګه ایډ کوو، مونږ به هغه څنګه خرڅوو، انشاءالله دا مونږ په نیکسټ کلاس کې بیا ډسکس کوو. د دې نه بعد دا خو مونږ سره دویمه طریقه شوه. د دې نه بعد دې کې ما سره بل دی ټیکنالوژي پروډکټس. د دوی چې کوم د امازون چې کوم خپل ټیکنالوژي پروډکټس دي هغه هم دلته کې دوی افر کړي دي.
بیا خو رالمه آلته د ما سره د کینډل ای ریډر اینډ بکس والا دلته زه رالمه دغې ما سره کینډل دی دی مې راواخیستو دا ټول چې کوم دي دا زموږ سره د امازان پرسنل پروډکټس دي دا موږ هغوی نه پرچیز کولی شو خو موږ یې زده کړله چې یاره امازان څه ته وایي د امازان کار څنګه کوي بیا کوم چې هغه آنلاین شاپینګ و سیلینګ و ټیکنالوجي پروډکټس دا موږ هم ډسکس کړله اوس موږ د دې جایزه امازان اوورویو دا ده چې لاټس اف different items په دې کې زموږ سره بلهاشه different items پراته دي بل دې compare prices to find the best deal څنګه چې موږ یو څیز ګورو په مارکیټ کې په بازار کې نو د هغې بلهاشه دوکانونه یې که نه چې کله موږ لاړ شو مارکیټ ته نو د یو نه تپوس کوو د پرایس د بل نه تپوس کوو کوالټي ګورو که نه جي هغې کلرز وغیره ګورو نو دا وایي چې یاره تاسو دا زموږ سره پرایس هم کمپیر کوي چې یاره کم یو پرایس ښه دی کم یو نه ښه دی تو کم یو اخیستلی شي بل زموږ سره دی اډر ډیلیور سټریټ ټو یور ډور دا چې کوم دی زموږ سره ډایرکټلی چې موږ کوم اډر ورکو هغه دوی موږ ته ډایرکټلی زموږ کور ته ډیلیور کوي بل په دې کې یو ښکلی غوندې څیز دوی ایډ کړی دی یو نوی فیچر پکې دوی ایډ کړی دی ویش لیسټ داسې لیسټ دی چې په کم باندې موږ زموږ چې کوم ډیلی بیس باندې زموږ یا منثلي بیس باندې زموږ کوم څیزونه پرچیز کوو اخلو لکه فار ایگزامپل کور ته ځو سره وړمه که نه په منثلي بیس باندې زما ویب سایټ ته زه به هلته کې سرچ کوم او زه به هغه بیا کوم او زه هغه بیا پرچیز کوم که نه دي نو هغه چې ته پیسې ګرځې کافي هغه ټایم ضایع کېږي ستاسو که نه دغه شان د ګور دلته کې زه رالم او په دې کې چې کوم دی دې خو زموږ سره یو آپشن دی دلته کې دی اکاونټ کې فی الحال مونږ اکاونټ نه جوړو اکاونټ به مونږ انشاءالله په نیکسټ کلاس کې جوړو دغې زموږ سره دی کریټ ا لیسټ کله مونږ لیسټ جوړ کړو نو مونږ ته څنګه چې لکه مونږ د کور نه بهر ته ځو شاپینګ کوو که نه پهله مونږ ځان لیسټ جوړو که نه هغه لیسټ کې به مونږ وایو چې زموږ دا شی پکار دی نو مونږ ته بیا هغه اسان وي دغه شان دلته کې هم مونږ ځان لیسټ جوړولی شو هغه لیسټ په دې کې سیو وي او چې کله هم مطلب تو بیا نیکسټ ټایم شاپینګ کول غواړې هغه لیسټ ته لاړ شه او په لیسټ کې چې کوم دی ځان خپل آیټم چوز کړه نو ویورز دا و زموږ نننی کلاس امازان د تعارف حوالې سره انشاءالله زموږ په نیکسټ کلاس کې د امازان اکاونټ هم جوړو پای کې به موږ شاپینګ هم کوو پای کې موږ سیلینګ هم کوو نو ویورز امازان یو ډېر زبردست څیز دی پاکستان ته را روان دی خلک به په دې کې ډېرې پیسې وګټي بس که تاسو بزنسمین یې یو پروفیشنل یې که تاسو سره یو سکل دی تاسو خپل هر څه په دې باندې خرڅولی شئ جي دا د شاپینګ دپاره بیسټ ایریا ده که ستاسو بزنس دی ستاسو شاپ دی تاسو کوم آیټمز خرڅوئ تاسو هغه آیټم په دې امازان باندې کېدئ نو هغه تو اراونډ د ورلډ چې کوم دی هغه تو خرڅولی شي نو مطلب دا دی چې یاره تو یو څیز په خپل ښار کې خرڅوي په سیټي کې خرڅوي په محله کې خرڅوي تا له به هغسې یوه فایده درکوي او که نه تو یو څیز چې کوم دی اراونډ د ورلډ هغه خرڅوي نو تا کې به ډیفینیټلي فایده سوی ویور دا زموږ نننی کلاس تاسو ته په کوم ځای کې مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ تاسو زموږ نه کوېسچن کولی شئ هلو اوسئ اباد اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو